علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو تازه خبر د پښتو فلمونو مشهور اداکار اسماعیل شهید چې کوم د نورجهان والا خاوندو. دوستانو اسماعیل شهید خپل خزه جهان طلاق کا. دوستانو په سوجه طلاق کا اخر دومره ظلم ولیو کو چې خپل خزه طلاق کا. دوستانو د دې د واده 25 کاله وشو او نن اسماعیل شهید ظالم خزا طلاق کا. دوستانو د دې په حق له در سره مکمل معلومات شریکو چې دوستانو اسماعیل شهید د دومره ظلم او زیاتی ولیو کو او د ټولو کې غټه غلطي صدا او دوستانو کومه ګناه نور جهان کړی وا چې هغه اسماعیل شهید طلاق کا. دوستانو د دې په حق له در سره مکمل معلومات شریکو. دوستانو ویډیو کتونه مخ کې کتاسو زمونږ په دې چینل کې نوی وي نو زمونږ د چینل مخ در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته اسانۍ سره دررسي او د دې سره د ټالۍ نشانه مو چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ. دوستانو راځو خپل ټاپک طرف ته. دوستانو د پښتو فلمونو نامور مشهور فني اکټر اسماعیل شهید خپل خزه نورجهان طلاق کا. دوستانو د دې په وجه باندې طلاق کا چې نورجهان ورته ویل چې ته به نور د خپل رونو سره او د پلار سره نو اوسېږي. دوستانو د اسماعیل شهید خو پلار غو وفات دی خو د هغه رونو او هغوی به په شریکه اوسېدل. خو دوستانو نورجهان به د اسماعیل شهید د نورو رونو د ښځو سره جګړې کولې. نو د دې په وجه باندې دوستانو د دې خپله کې تعلقات صحیح نه او د دې په وجه باندې اسماعیل شهید ورته وی چې زه به د رونو سره اوسېږم. نو دوستانو د دې په وجه باندې د اسماعیل شهید ښځې نورجهان د اسماعیل شهید نه طلاق وغوښتو او دوستانو جدایي ورنه اختیار کړه. دوستانو ډیر د غم خبر دی اسماعیل شهید سره د نورجهان کم از کم د 25 کالو نه زیات ټیم وشو چې دوی خپله کې دوستانو واده کړی او د خوشحالۍ ژوند یې تېرولو. دوستانو یقینا چې ډیر غم د غم خبر دی چې د اسماعیل شهید او د نورجهان لارې جدا جدا شوي. دوستانو امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښ شوي. نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.